قابل صد احترام علماء کرام حفاظ عظام او د دې علاقې خوشا په قرآن مین مسلمانانو الله رب العالمین ما سرا په خپل خوږ ایمان باندې خوشحال کړ. الحمدلله علما ډیر موجود دي، خصوصا زموږ مفتی صاحب عظیم تشریف راوړی دی او دا نور مفتی اعظم صاحب هم راغلی دی او زمونږ دا بل مولوي صاحب، دا حضرات ټول موجود دي. الله رب العالمین دې د دې په عمرونو کې برکات واچي. د علماء وجود دا رحمت ته کم خلق چې د علماء سره محبت نشته نو دی پوی دي شي چې دی کې دین ډیر کمزور دی. ځان له علاج کی څنګه چې د طبي او ډاکټر لذي او دغه سي چې استاد عالم سره محبت ني نو پوه شي چې تا کې ډېر لوی نقصان دی. علامه افغاني صاحب سن 73 کې موږ ته دوره حدیث کې دا ویلو، یو کس راغی ما ته وایي چې عالمان مې ډېر بدي شي. وی موت جسه وجه دا وی بس اسی بے سمیدان بدی شی لکا خنزیر پشاند الفاظ علامہ سے بیان کو او توی سدلیل نشتا وینا علامہ سے وتوی دا یو خبر دا تکوما تا دا خدای پا کتاب مانے دا خنزیر دا میچازون لاند سڑے اللوی بدماشو لوی دا غو ویدا سنگا اولائک هم شر البریہ دیر سرستا ایمان خبر ختم شوا لکه چې نوم عالم تا یاد که س تخصیص تیم پاکی اونکو چې فلانی مولی سره میں نه لگی نا بیل مسئلہ دا. نور علماء دا خدای رحمت تی که تبلیغی حضرات تی اغی خپل کار کئی، که سیاسی علماء دی اغی دیر لوی دا دی دا پار یو لوی دا حفاظت یو ڈال لی. دا غلط خبری دی چې دا مولا دا ندے او دا دے، دا طول علماء دا دیر دا کار خلق دی. فار سڑی ہر میدان چلولی نشی مونږ کې دا کمزورتیا دا. بہرحال مونږ او تاسو با دا علماء سره محبت او د دې سره ډېر زیات تعلق ساتو. دا مجلس دا حفظ قرآن او زمونږ د مفتی دا سدی مفتی سہیل قاری صاحب اگی چې کوم دی دا مجلس جو کړی دی او خپل علماء دا تراغوختی دی. دا اولاد نیم ډیر خطر کې او قدرت شان دی باندې وخت کې او حالات خنشي یا صدا سي اسباب خراب شي یا صدا سي غلطي وشي. خو بهر حال او شو دی حتی ورسید بیا الحمدلله دا کار روان شو. دا د دین کار دی، خدای پاک دی ول ترقی ورکی. دا یو ډیر د خوشاله خبره ده او ځکه چې دا ګوهر سے اڑنبی کم دی و سرو او سم الحمدللہ دی و سر زیاد تعلق دی او دا علماء محفل نن بیا دا دی خشت طریقے سرا زو حیران شما چر عالم دا دومره خلق مولیدل نو بیا میں الحمدللہ شکر دی چه خدای پاک دا دی دا معاملہ او دا قرآن خدمت سر تعلق بیا بحال کم. نو دا یو مسئلہ دا چه دا اللہ کتاب اغا کتاب دی چې دا یو عظیم الشان نعمت دی، یو عالم دی او دا قرآن دیر زیاد خو غریب دی، دیر زیاد سوچ کی پریوت چیه پروردگار عالمہ زو دومره غریبی مچه دا ما خو دیر سخت مشکلات تی او خلق چی کم دی دیرو مزو کی دی. بس دا خبر او کده شپی او دشو اللہ دا طرف نو تویلی شو چستا یو 100 دینار اشرف پکار دی وی اوجی دا ما پکار دی وی تا تا و ملوشی خفلانی صورت بستا دا ذہن نعوذی لکه سور فاتحه در نعوذی وی ننا خدایا گوره که دارا دیر شو خدا نبی منز کولی شم نو بلکار کولی شم بیار پسی سور بقره بدا نهیر شی دا یا دون پیسی و ملوشی اگوی نا دام نخوخو ما سور والناس بدر نشی نا خدایا دام را نهیر نکی گیر طول کار با می خراب شی
د خدای بنده دومره لې نعمت در سره دی او ته خفای بعد بیا توبه ویستوي یا الله حقیقت دا دی چې تا په ما کم نعمت کړی دا دی په هیڅ شام نه دی کړی دغسې یو نیک انسان په لار روان دی چې ویې کتل د ښار بازار دروازې بندې دي دی حیران شو څه چل شوی دی وی بادشاه نه باز الوتی دی نو دروازې بندې کړي چې بالکل نو دوی وی چې خدای دومره قمقل انسان دا د قوم مشر کړی دی دومره لوی حکومت ته ورکړی دی او زه دومره عالم او دومره پوه او دومره هوښیار او زه داسې ګرځم ډېر زیات خفه شو ځکه چې بعض الوزي بره او د دلته لاندې خبره بنده کړې ده بس هلته کې وده شو خوب وله ورغې ورته وی دغه عقل خوښ دی چې دله درکم او دغسې بادشاه دی کم او که نه دا خپل حال یا الله زما دا خپل حال ډېر بهتر دی نو الحمدلله علما په دې باندې ډېر خوشحال اوسئ که لږه مي علامه صاحب وی تاسو سار چاته یو څو ټکي ښیئ او ماښام ښیئ چې څوک نه تپوس وکړي تنخواه یې څونه ده وی دومره ده چې څومره دنیا ده او ما فیها ده لغدوة او روحة فی سبیل الله خیر من الدنیا وما فیها یو سبا او یو بیګا دا چې تا د الله په رضا کې دا لږ وخت ورکه د دې دومره قیمتي وزن دی چې دنیا او ما فیها نه ډېر بهتر دی وګوره دومره زبردست انعام درته میلاویږي خو دې په پته به بعد الموت پیږي په قبر کې به پیږي چې دین سره تعلقي او که بې دینه شوي تباه بشي ځکه په هغې سړي نه پوهېږي علامه صاحب به وي چې انسان اوږي شي چا نه به سوال وکړي ځان له به چولې خرڅې کړي بل څه به وکړي او ځان له به ډوډۍ پیدا کړي لیکن چې بې دینه شي دې پرې نه پوهېږي هله پرې پوهېږي چې د ځنکدن شي دا دین ډېر اهم دی د دې وجې نه دا پېښور کې ناست مولانا یوسف صاحب سره یاره په دې نه پوهېږم چې ښکلي عالمان دا غریبانان ډېر په تکلیف کې ګرځي او دا لوی لوی خانان او لوی لوی نوابان دې ډېرو مزو کې موت یې مې علامه صاحب یو خبره کړې ده وی چې کم شي کم قوم ته ضرورتي هغه الله مفکړي دې خلکو ته د هوا ډېر سخت ضرورت دی هوا درته الله مفت کړې ده د انوارو د رڼا درته ډېر سخت ضرورت دی الله دغه مفت کړې ده او ډېره اسانه کړې ده داسې نور څیزونه یو څو ورته یاد کړل اخر کې ورته علم یاد کړ چې د علم ته د قوم ډېر سخت ضرورت دی الله ورته رب العالمین عالم داسې کړی چې بده به هر ځای کې چې موجود وي هر چاته سخی دی یو مسئلې ته تپوس وکړه 14 کې څو فرض دي فوراً به ته وایي چې څلور دي دا ته نه وایي چې بالخانې ته راشه هلته راشه فلانې کار وکړه بعض سړي بد اخلاقه غونته کي هغه چې کوم دي داسې انداز باندې تپوس کوي یو مولانا صاحب ته کس ویل یو مسلې تپوس دی وړه غونده مسله ده هغه ورته یې ولې هلته راشه که نه طالب دغلته درځي خلک ورته ته څه کار کوې وایي زه ډاکټر یم وایي چې تا ته سړي وایي ته سترګو ډاکټر یې دلته اپریشن رالو که په دې ځای کې بولو کې نه نه زه به ورته یم چل ته راشه نو یې ګوره که تا دلته کې بې ځایه اپریشن وکړو نو ډپلومه به د حکومت ختم کړي چې ته نااهله تا بې ځایه اپریشن ولې وکړو دقسې زمونږ دپاره وایي جوس پوه شم بیا ورته مسله څه ده ویل مسله دا ده چې خلک وایي دا خدای شته او تاسو وایئ چې کوم شي زه په سترګو نینم زه منم نه الله اکبر دې ته یې وړه مسله وي دومره جاهلان دا قرآن احوه مسله ده 1,40,000 پیغمبرانو دا لا اله الا الله درته ښودلې ده او دا اوسه پورې دا ټول علما بزرګان صالحان درته ښیي او تر اخره پورې خدای دا کلمه په ژبه راولي چې ووایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله نالې به کامیاب شو نو دومره بهترینه کلمه هغه وایي چې کوم شی زه اینم نه زه یې منم نه نو هغه ورته لنډ مثال وښو وایي ته خپل مخینې وایي نه زه ګوره ستا مخینم ته زما مخینې خو خپل مخ زم نینم او تیم نینې تا کې دا روح چلیږي دا روح تینې نه جینام نینم ډېر ځایونه داسې شته هغه تا لیدلي نه دي هغه ته منې ولې منې چې خلکو ویلي دي لکه کراچۍ اوس بالفرض مونږ نه ده لیدې مونږ یې منو ټوله دنیا ته راځي
وی دا خبره نه ده تراشا او بس توبه وباسه بیا هغې نه پس مسلمان که عالم سره چې 15 منټه کښېنې د ایمان حفاظت به دې وشي انشاءالله اذان به یاد کړي کلمه به یاد کړي ډېر خلک داسې شته چې ټول الفاظ یې غلط دي کوشش کوئ محنت وکړئ او دې دین سره تعلق قایم کړئ انشاءالله غم دین خور که غمغمی دین است همه غمها پروتر دین است تمام غمونه دین لاندې دي الله رب العالمین دې په دې دین باندې موږ او تاسو منور وګرځوي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین